السلام علیکم دوستانو، زه الیاس نگار یم او تاسو ګورئ نگار ټي وي. دوستانو نن سبا دنیا کې ډیر خلک د جادو د کولې کوشش کوي. هغه کوشش دی وجې نه کوي یا هغه ځان مشهور کول غواړي یا د دنیا په لحاظ سره هغه انعام اخیستل غواړي او ډیر خلک شوګانو ته د جادو لیدلې دپاره ځي. جادو یو داسې فن دی نه ممکن شای ممکن کوي. تاسو په ټي وي یا په موبایل باندې لیدلی وي یو جادوګر انسان اری په ذری سره جینې په دوو حصو کې تقسیموي او یو ګینما انسان یو ډنډې په ذری سره هوا کې کینی. د اصل کې جادو نه وي، دې ته آی ویژن یلی شي. ایدی پرفارم کولې د فاره سوپر پاور ضرورت نشته، صرف لاس صفائی ضروری دی. نن ویډیو کې به تاسو ته سو جادو په باره کې معلومات در کوم. دی ویډیو لیدلې نه بعد تاسو هم یو ښه جادوګر جوړېدلی شئ او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. اوس راځو ویډیو طرف ته. نمبر 3. دوستانو اکثر تاسو به ټي وي یا په انټرنیټ باندې لیدلی وي په هوا کې کس کینی. دا اکثر بزرونو کې کیږي او دی لیدلې دپاره ډیر خلک راځي. یوګي ځمکې نه 3 فوټه یا 2 فوټه جګ وي او دا ټریک دو څنګه کوي. دا ټریک سټرکچر په 3 حصو باندې مشتمل دی: سیټ، شافټ او پلیټ. یوګي سیټ او شافټ پټولې دپاره وګدا کپڑا یا چادر په ځان اچوي. نمبر 2. دوستانو یو وړوکو خرګوش خیلی نر بسل دا مشهور میجیک ټریک دی او دا خرګوش خیلی نه په څه طریقې سره دور وباسي او دا څنګه کوي. دی ټریک د پاره خلی و بورې یو خرګوش او خیلی ضرورت وي. خلکو ته چې کله دا ټریک کوي نو خیله خلی وي او خرګوش ټیبل نه لاندې بورې کی وي. نمبر 1. دوستانو انسان په 2 حصو تقسیمولی جادو او دا جادو ډیر مشهور دی. دا جادو هر ملک کیږي. دی جادو د وجې خلک لاکو روپۍ ګټي. اوس مین خبره دا ده دی جادو طریقه څنګه دی. دوستانو دراصل دی صندوق یا باکس کې 2 جینې وي او هلته موجودو خلکو ته 2مه جینۍ نشي لیدلی.